لوبغاړو ته باید ځان معلوم سي. ما ته 2010 کې ما ته اندازه ولګېدله، ما ته هغه خپل ځان ما ته حل وویلې چې یعنې ما نه نور شاته ښه ځوانان ما پسې روان دي. دا کینت په خپله من یو سړی باید وکړي، دا ارزیابي باید په خپله من یو سړی وکړي. او فکر کوم دا دومره سخت کار نه ده، دا لږ همت غواړي، دا لږ منل غواړي چې یعنې نور ځوانان شته چې د ما دغه ځای نیولی سي. نو قرارداد خو چې دغه په پرفارمنس باندې ورکول کېږي ورته، چې ته هغه د کوم معیار چې تا ته ټاکل سوی په همغې مطابق باندې لکه یو وریج پکې حسابېږي د یو بیټسمین لپاره، همدغسې فټنس ته هم پکې دې نه موږ ورته په نظر کې نیولی ده چې د هغې هغه کوم څومره نمرې چې موږ ورته ورکوو هغه باید وګوري، پرفارمنس او تر ټولو نه مهم هغه د ډیسپلن. نو دغه درې شیونه چې هر یو لوبغاړی پوره کوي هغه به بیرته به هم قرارداد اخلي، او د قرارداد د نه ورکولو دا یو تا ته یو اشاره درکوي چې ته باید خواري وکړي چې بیرته ته د ځای ته ځان ورسوي. او رابسو خپلو ګټو ته د افغانستان سوداګریز EPL لیګ چې د افغانستان دولت ته، د افغانستان کرکټ بورډ ته، د افغانستان هر لوبغاړي ته ډېرې زیاتې ګټې رسېدلې. هماغه نیټه چې اعلان سوې ده یا هماغه میاشت ورته تعین سوې ده، فکر کوئ چې هماغه وخت کې به ترسره سي؟ د EPL چې سره کوم تاسې ولیده چې ملي تلویزیون سره د دوی قرارداد ورسره وشو او تر 10 کلن قرارداد ورسره وشو. دا چې زه معلومات پکې نه لرم او نه په هغه کمیټه کې زه یم، نو دغې باندې زه څه تبصره نشم کولی. یوه اشتباه باید هم د افغانستان کرکټ بورډ یعنې موږ باید ومنو، دا چې ما به پکې لږ لاس و ډېر به پکې لاس و. تر دې نه مخکې هم دلته د کرکټ بورډ مشرانو داسې ځایونو کې چې هلته صرف تللي دي چې هغه د کرکټ حالات په نظر کې نه و نیولي، خو بس هر ځای ته تللي دي او کوشش یې کړی ده چې هملته پټه پرېږدي او یا اکیډمۍ جوړه کړي. ځکه فکر کوم تر ټولو نه مهم به دغه و چې 2 3 یا 4 داسې ځایونه یا 15 زونونه چې د افغانستان د کرکټ بورډ دي، په داسې ځایونو کې موږ ډېر عصري او یو ښه سټیډیم باندې موږ ډېر کار کړی وی، او ورسره په څنګ کې هم ډېر یو پیاوړې اکیډمۍ ورسره په نظر کې نیولې وی. بعضې ځایونو کې باید هغه د سټیډیم تر حده پورې باید کار نه وی سوی، یو میدان دې ورته جوړ شي، داسې یو میدان دې ورته جوړ شي. اوس تاسې د هلمند خبره وکړه، ډېر ښه خبره ده چې هغه هلته جوړېږي، او ډېر ښه خبره ده چې هلته انویسټمنټ کېږي. هلمند کې باید دغه شی نه وسي، هلته سټیډیم جوړ شي. خو د دې د ساتلو لپاره تر ټولو مهم دا ده چې اوس تاسې اوس ویلې چې 2 کاله کېږي دا جوړله، نو هلته پیچونه ورته جوړول غواړي. زه فکر کوم که هلته موږ صرف داسې یو ځای ورته کرکټ بورډ ورته ځای هوار کړي، یا که نور خارجي یا سفارتونه یا نور داسې NGO یا د افغانستان دولت که هلته کار کوي تر داسې حده پورې وکړي چې هغه څومره ضرورت یې هغه د ضرورت مطابق باندې کار وکړي.